افغان حکومت سبا ته د کرونا وایرس له خاطره د کابل ښار تړي. دا چې کوم دوکانونه به وتړل شي او کوم به خلاص وي، راځئ ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. افغان حکومت د شنبې له ورځې مارچ 28مه دورې نمه د کابل ښار کې اکثریت حکومتي ادارې رخصتوي او ډیر کاروبار تړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. د کابل والی محمد یعقوب حیدري خبریالانو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت امنیتي ادارو او د کابل له ښاروالۍ پرته به نورې ټولې ادارې به له 3 اونیو لپاره رخصتې شي. د کابل والی وویل چې هوټلونه، تحصیلي مرکزونه، کسابې، آرایشخانې، حمامونه، تفریحي پارکونه او نور غیر ضروري ځایونه به وتړل شي او مشخص ښاري ګاډې به وي چې 4 سپرلي انتقالوي. خو په دغه موده کې به د دواخانې، د غذایي موادو، هټۍ او هغه رستورانتونه چې د خلکو کورونه او ځایونو ته ډوډۍ انتقالوي خلاص به وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې بانکونه او صرافي دوکانونه به خلاص وي او د یو ځانګړي پلان له مخې به خپل کار کوي. او ویل چې د هغه کارګرو په اړه هم بحث کوي چې د ورځې مزدوري کوي. په همدې حال کې ولسمشر غني هم له ټولو افغانانو وغوښتل چې ټولې لویې او وړې غونډې بندې کړي او تر هر څه مخکې د ځان او صحت فکر وکړي. ښاغلی غني په یو ویډیویي پیغام کې وویل افغان حکومت د دغه وایرس د ډیر خپرېدو مخه نیولې ده، خو دا خطر مخه په ډیرېدو ده او حکومت نور جدي اقدامات او تدابیر هم نیسي. د کابینې د طرحې په اساس له تاسو په ډیر درنه هیله کوم چې د واده پروګرامونه مه جوړوئ، په جنازو او فاتحو کې له 2 ډیرو کسان ګډون مه کوئ، عمومي پارکونه او د لوبو لیدو لپاره عمومي حمامو ته مه ځئ، ښاري سرویسونو کې تګ راتګ مه کوئ، زیارتونو ته مه ځئ، میلې مه کوئ، اولیه مواد او نور غیر ضروري موادو پرته نورو موادو پسې بازارونو ته مه ځئ. ښاغلي غني وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې ځینې ښوونځي او لوی دولتي ودانۍ په اضطراري روغتونونو او روغتیايي مرکزونو بدل کړي. که اړتیا شوه په کرونا د اخته کسانو درملنه به پکې وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې تر دې دمه په افغانستان کې 95 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي او په کابل کې هم د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. کرونا په بلخ کې یو کس مړ کړی ده. ډېرې پیښې د هرات په ولایت کې دي چې له ایران سره سرحدي پوله لري. په ایران کې د کرونا سلګونه کسان مړه شوي دي او زرګونه نورې پرې اخته دي. هر ورځ سلګونه کسان په زور او یا هم په خپله خوښه له ایران څخه د هرات له لارې افغانستان ته انتقالیږي. دوستانو، کرونا جدي ونیسئ او له ځان سره ډیر پام کوئ. دوستانو، دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شریک کړئ ترڅو ټول خلک په همدې باندې خبر شي چې سبا ته په کابل کې کوم دوکانونه واز دي او کوم دوکانونه تړل شوي دي. که غواړئ چې د تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.